دی ورو سوال کړی دی چې زه په منځه باندې ولاړم سحر لمونځ مې کوو نو د منځه په دوران کې ما په دې خپلو غاښونو سره د شونډې نه یو پټ واړو او بیا راته رایاد شو چې زما خو روژه ده نو په دې ژبه باندې مې ډېر کوشش وکړو چې دغه پټ پیدا کړم په دې خوله کې خو راته پیدا نه شو او بس لاړې مې تېرې کړې نو زما دا روژه به صحیح و که نه الجواب د روژې په حالت کې چې څوک په غاښونو باندې د شونډو نه څه پټ ونړوي یا یې ترې راکاږي یا یې ترې وشوکوي نو دی به لازم دا ټوکي او غزاري به یې ځکه چې تېرولی خو نشي روژې په حالت کې دی خو که چېرته دغه پوستکی یا دا پټ د ده نه تېر کړی شو او هیر وتې یا ورته میلاو نه شو یا پیدا کول یې ګران و یا پیدا کول یې ګران و او د لاړې تېرې کړې نو هېڅ پې نشتي هېڅ پې نشتي ولې ځکه چې ده دا کار قصدن نه دی کړی او دا خبره موږ د مخکې ورځو کې ذکر کړې وه د بلوغ المرام نه چې موږ د دې مسایلو شرحه کوله چې دا ټولې خبرې چې په هغې سره یا هغه کارونه چې هغې سره روژه ماتېږي په هغې کې 3 شرطونه لازم دي یو پکې څه دی چې دا کار به د ارادتن کړی یاد دي دا شرطونه یاد به یې ورته اراده به او علم به بارک الله فیک ماشاءالله یاد به یې ورته اراده به او علم به نو دلته خو ده دا کار ارادتن نه دی کړی یا کوشش وکړي میلاو نه شي لکه دا ورو چې بیا ماته رایت شو خوله کې مې وي ژبه ښه وویله خو هغه پوستکی یا هغه پټ راته میلاو نه شي بس هېڅ خبره نه ده انشاءالله روژې صحیح ده